ویلې چې پښتانه وو پښتو یې خبرې کولې دي. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, ISI اختار د دنیا ته چې ګوره که ته په دغه وخت کې د ما لاسنیوی ونه کړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. 4 کاله د امارت اسلامي د نظام تیریږي، په دنیا کې قراري د هیڅ خبره نشته ده. کله چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې مخالفتونه راځي، جنجالونه راځي، جنګونه راځي، TTP تقریبا نیم پاکستان تر خپلې قبضې لاندې راولي. یو څو کیسونه په دنیا کې داسې کېږي چې هغه لږ زره تعجب آور. اول په امریکا کې عملات. دا 3 عکسونه چې ما لګولي دي، دا 3 کسان خو به تاسې پېژنئ، یا د ټیک ټاک له لارې، یا د یوټیوب له لارې، یا د یو بل خبر له لارې تاسې به خبر شوي یاستئ. په دوی کې یو افغان ده، هغه په امریکا کې 2 ګردان وژني یا ولي یې زخمي کوي سره. او دا د پاکستان میډیا او د پاکستان حکومت ډېر فشار اچوي چې دا د افغانستان پر حکومت باندې ورته. دوهم په امریکا کې پاکستاني ګیر کېږي له بارودو د شیانو سره. تر دې مخکې کوم پهلګام حمله چې سوې وه، په هغه کې هم هغه کوم کسان چې په پهلګام کې حمله کړې وه په هند کې، هغه هم په افغانانو باندې ورټپ کول، ویلې چې پښتانه وو پښتو یې خبرې کولې د پاکستان میډیا. البته دریم په امریکا کې د لقمان خان په نامه باندې یو پاکستانی ګیر کېږي چې هغه هم د افغانانو په نوم باندې وروهي، خو پس یې نشنالیټي راوځي چې پاکستانی و. څلورم دغه کوم عملات چې نن په سیډني استرالیا کې وسوه چې یهودان یې وویستل سره، دا هم پاکستانی. تاسې فکر کوئ چې دا یو بل پورې ربط نه لري، یا کوم افغان چې دا کار کړی و دا یې بد کړی و، او دغه نور چې دي پاکستانیان دي په دې باندې تاسې خوشحاله کېږئ چې یعنې دوی بدنامي ده. البته دا کار مو کلا اشتباه ده. مخکې له دې چې وضاحت ورکړو یا صحیح او غلط سره معلوم کړو، راځئ یو ویډیو در باندې ګورم، پس له هغې بیا په دغه موضوع باندې خبرې کوو. هغه دوستان چې دا سړی نه پېژني، دا د پاکستان وزیر دفاع خواجه اسف ده. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not an unimpeachable track record. ما د ډیری افغانانو دا خبرې په ټویټر کې یا په نورو سوشل میډیا کې چې اوس ورته ایکس وایي یا ټیک ټاک یا کته پورته فیسبوک کې ولوستلې چې هغه کې لیکلي وو چې دا سړی بې عقل ده او هغه د بې عقلتوبه یې ټولې خبرې له خولې راووتې او دا د هغه ده. تاسې فکر کوئ چې په دغه حد باندې اقرار کول په انټرنیشنل میډیا کې دا د یو بې عقل سړي کار ده، او هغه سړی به اوس هم د پاکستان په حکومت کې چې چیرته د هغه ملک یوه اداره په نامه د ISI په جهاني ډول باندې په 5مه درجه کې چې یو څو کاله مخکې حتی اوله درجه کې وه، یعنې دومره بیا درګذشت کوي چې دا سړی اوس هم په وزارت دفاع کې پرېږدي، په هغه ملک کې چې آرمي د هغه حکومت د کنټرول چارې په لاس کې لري، هغه بیا هم دا سړي ته اجازه ورکوي چې دا په پاکستان کې حاکم واوسیږي. او عمران خان چې تش دغه نه وایي چې ته څوک یې چې ته ماته امر کوې، هغه په کلونو زندان کې لویږي. دا خبرې دی په دې نه کوي چې دا یې وروره له زړه پاک ده یا داسې پاکه ملایکه ده او حقایق وایي. دا خبرې قصدن کېږي. ولې کېږي؟ څه ګټه یې ده تر شا پورې؟ ګټه یې دا ده چې دا سړی دنیا ته په یو ډول نه یو ډول اخطار ورکوي چې ګوره دغه وضاحتونه چې زه در کوم، اوس که تلویزیون کې زه دا یوه خبره کوم، دا ګوره دا څومره جهاني سوې وه، ټوله دنیا پرې وغږېده، نو دغسې به زه د تاسې هغه رازونه، هغه ظلمونه، هغه قراردادونه چې تاسې له ما سره وکړه، هغه پلانونه چې تاسې له ما سره جوړ کړه د افغانستان د تباهۍ لپاره، دنیا کې د ټیرریزم خپرولو لپاره، هغه به ټول زه دانه دانه افشا کړم که تاسې د ما خبرو ته غوږ ونه نیسئ. پاتې سوه دا د اوس راځو د دې 4 کسانو خبرې ته. هر هغه افغان چې په خارج له افغانستانه کوم عملات کوي، ګرچې د افغانستان د فعلي حکومت امارت اسلامي امر کړی ده چې څوک به هیڅ کار ته لاس نه اچي، یعنې هیڅ څوک چې هر څوک چې کوم عمل ته لاس اچي هغه اجازه د موږ لخوا ورته نسته ده. خو په سر د هغې هم چې هر افغان خارج له افغانستانه
کوم عمل ترسره کوي دوی په افغانانو باندې او په فعلي حکومت باندې ورټپوي. دا د یوه هغه پاکستانیان چې دا کارونه کوي دا په یو ډول باندې لکه د خواجه آصف اخطار چې و د ISI اخطار د دنیا ته چې ګوره که ته په دغه وخت کې د ما لاسنیوی ونه کړې ځکه چې زه د TTP او د طالبانو لاسه ډیر فشار لاندې یم نو زه به دغه کوم ټیرریزم چې ما تر ننه پورې افغانستان او هندوستان ته صادراوه دا به اوس جهاني کمدر ده او ټولې دنیا ته به یې صادروم. او ښه مثالونه خو تاسو په خپلو سترګو د څو ورځې مخکې ولیدو یو خو یې دا نن سوی ده. دا د یو پوینټ څه ترلاسه کوي د دې تر شا ګورئ د پاکستان د ISI اداره بې څه نه ده په 5مه درجه کې یا په 4مه درجه کې یا پخوا په اوله درجه کې دا بې څه نه وه. تاسې راځئ یو بل پوینټ ته نظر ور واچوو. په افغانستان کې ګوره دغه تیرو 4 کالو کې قراري وه دونه بد حالات نه وه خو تر یو حده پورې قراري وه. اوس په د آخرو وختو کې په افغانستان کې پنجشیری وژل کېږي، تاجک وژل کېږي، هزاره وژل کېږي د چا لخوا د نظامیانو لخوا باندې ویډیوګانې به تاسې په ټویټر کې یا په دا نورو سوشل میډیا کې لیدلې وي. په ښکاره باندې دا کارونه کېږي. ولې کېږي؟ دغه کوم سیلز چې پاکستان درلوده په افغانستان کې چې یعنې بعضې به یې 15 کالو پلان په سر، بعضې به یې 10 کالو، بعضې به یې 20 کالو لپاره تعیین کړي و سره هغه ټول آن کړي دي، سویچ آن کړي دي، ټولو ته یې ویلي دي چې دغه اوس وخت د هر کار چې کوئ دا اوس وکئ. قومي تضاد ته لمن وهل تر خپل اوجه رسېدلې ده. هزاره هم نن راجګېږي چغې وهي، تاجک هم راجګېږي چغې وهي، ازبک هم راجګېږي چغې وهي. دغه ټولو ته فنډینګ له کوم ځای کېږي؟ خو له پاکستانه کېږي. بل د امارات په مخالفت کې کوم پاپیان چې په پښتنو کې ولاړ دي هغه هم خپل چغې او غالمغال یې خپل حوض ته رسېدلی ده. هر کار چې په افغانستان کې کېږي دوی یو منفي منبع ورته پیدا کوي او په هغه طریق باندې په افغانستان باندې ټپ کوي. دا ولې؟ دا ځکه چې پاکستان هر هغه سیل که داخل د افغانستان کې افغانستان ته ضرر رسولی شي، که بیرون له افغانستانه ده او که د دوی له طرفه ده، هر هغه سیل چې دوی په افغانستان ته ضرر رسیږي دوی آن کړی ده. ځکه چې دوی پوهیږي که زه دغه کار اوس ونه کړم له ما لار خطا ده، زه د خپله خاوره له لاسه ورکوم. البته په خپله خاوره نه مطلب دا ده چې حتی تر پنجابه شاید له لاسه ورکړي، پېښور او پښتونخوا او بلوچستان شاید 100% کې له لاسه ورکړم، خو دغه پنجاب مې خپو لاندې پاتې سي. له امریکا ته ولې اخطارونه ورکوي یا دنیا ته ولې اخطارونه ورکوي؟ د دې لپاره چې فنډینګ ورته ورسیږي. اوس دغونه پاپیان چې د ساتلي دي او دا چې غپیږي په دغه حکومت پسې د غالمغال چې راجګ سوی ده دا به په چش باندې فنډ کېږي؟ خو دغه ټول پیسې خوري که نه. دغه فنډینګ لپاره امریکا ته وایي چې وروره که ته اصله به راکوې او فنډینګ به کوې. ګورئ په 100 بهانو باندې دغه څو ورځې مخکې $1 بلیون ورته بیا راورسېدل. په 100 بهانو باندې د کومک په بهانه باندې د خرید د اشیاء زمینی او کته او پورته د هر شي په بهانه باندې اوس پاکستان چې د لپاره چې اقتصادي فشار لاندې ده هغه سره خپله پیسې نشته ده، نو اوس په هره بهانه باندې پاکستان ته پیسې راځي د دې لپاره چې د دغه کارونو لپاره فنډینګ وسي. امریکا ډاریږي نه. امریکا وایي چې وروره یو څه نوم مې چې په دنیا کې پاتې ده دغه بدنامي هم پاکستان راړی، ځکه چې پاکستان ډېر منافق ملک ده. حتما یو څه خو ده سره هم پراته دي که نه. دا دونه کومکونه چې د امریکا سره کړي دي، دا نورو ملکو سره یې کړي دي، یو څه خو ده سره میز باندې پراته دي. په هغه باندې اوس دنیا ډاروي، په ده باندې دنیا ډاروي چې اوس څه رقم ټیرریزم دنیا ته خپور کړي. امارت اسلامي خو وایي چې موږ نه منو هر هغه څوک چې له افغانستان خارج یعنی خارج له افغانستان څخه ټیرریزم خپروي هغه له موږ څخه نه ده، موږ اجازه هم نه ده ورکړې، موږ په کار هم نه لرو. هر څوک چې ده شخصي مشکل ده. خو پاکستان دا کار نه کوي. پاکستان په قصدن وایي چې که تاسې له ما سره کومک ونه کوي په دې وخت کې او ما ته فنډینګ ونه کوي، ما ته اسلحه رانه کوي، موږ به دا ټولې دنیا ته ټیرریزم خپور کړو. ګورئ افغانانو ورونو، موږ او تاسې په دا 20 کالو کې هیڅ کومک له د دې امارات سره نه ده کړی، هیڅ همکاري هم نه ده کړې. ولا که چا یو ګیلاس اوبه هم ورکړي، دغه کوم خلک چې انتقاد کوي او دوی ته به پاکستانیان ویلې تر پرونه پورې، نن چې دوی له پاکستان سره درګیر دي همدغه خلک چې دوی ته به پاکستانیان ویلې یو ګیلاس اوبه هم نه دي ورکړي. خو حد اقل منافقت هم خپل حد و حدود لري. دغومره هم د خپل نظام په خې وهل نه دي په کار.
د داسې یو نظام چې هغه له پاکستان سره مشت او ګریوان ده، هغه بل یې چې د قومي تضاد په نوم باندې ورسره لګیا ده، وهي ورسره هغه خو په دې چې هغه له ما سره مشکل لري، له تا سره مشکل لري، له افغان په نوم افغان سره مشکل لري، هغه وایي زه افغان نه یم. هغه چې د پاکستان غلامان دي هغه خو غلامان دي، هغه خو بېل هغه غلامان دي. هغه پښتانو ته د ما پیغام ده، هغه افغانانو ته، غیر پښتون افغانانو ته د ما پیغام ده چې ګورئ تاسې که له دې وطن سره او له دې خاورې سره لږ زره مینه لرئ، نظام دغه اوس له ټولو ډېر زیات ضرورت تاسو لري. باقي هر سړی او ګورو کفن یې نور پاک الله سپارم، د خدای په امان.